اخا ملګرو وای په بنو کې دغه هلک کې په 21 लाख روپۍ باندې واغستو. دغه هلک قیمت په 21 लाख روپۍ په بنو میلې کې دغه هلک خرڅ شو. دغه خبره ډیره زیاته وایرل شوې ده. خلک په دې سوچ کې دي چې د ښځو او د جنکو دومره قات راغلو چې خلک را پاسېدو اوس به هلکان علي او په بنو کې چې کومه میله لګي په هغې کې هلکان خرڅېږي. په سوشل میډیا باندې یو غوبل جوړ شوی دی او که موږ تاسو وګورو دغه خبره 2-3 ورځو نه دومره زیاته وایرل شوې دی چې د خلکو ذهنونه بالکل بل طرف ته بوتللي دي چې یاره یو اسلامي ملک کې بیا د پښتنو په خاوره باندې داسې قسمه میلې لګي چې په هغې کې به خلک راپاسي هلکان به علي او د هغې به قیمت خو هم ښکاره وي او ښکاره به هغې به هر څه پته لګي چې دغه هلک په دې دی دا هلک په دې دی. اوس دغه هلک نه ویل کېږي چې دی په 21 लाख روپۍ باندې اغستی دی. اوس دې کې څومره حقیقت دی؟ آیا دا پوسټونه کوم شیر کېږي دا حقیقت کې داسې شوي دي که نه؟ خلک د خپلو پیجونو دپاره خپلو چینلو دپاره دا قسمه پوسټونه شیر کوي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ویډیو سره چینل در سره لازما سبسکرایب کوئ. دا کوم پوسټونه کېږي ملګرو په دې کې دومره څه حقیقت نشته. دا زیاتر پوسټونه د دروغو وي خو البته په بنو کې چې کومه میله لګي او د بنو په مازدیګر په نوم باندې کوم یادېږي هغې کې واقعي دغه هلکان راوځي خو خرڅېږي پکې نه.